د سعودي عرب په خاورو باندې پښتنو بیا خپل عادت وکړو چې جګړه یعنی په معمولی خبرو باندې پښتانه په خپلو کې جګړه کوي او د غیرت په نوم باندې کوي دا غیرت صرف پښتنو ته هغه په جګړه کې ښکاره کیږي د یو بل په قتل کې ښکاره کیږي او که موږ څومره ګورو چې پښتانه شهیدان کیږي قتلیږي نو د غیرت په نوم باندې او د یو بل د لاسه هغه شهیدان کیږي اوس پورې به په خپل ملک کې شهیدان کیدل اوس په بهر ملکونو کې چې سعودي عرب کې د هغې خطرناک اصول دي قوانین دي هلته هم دوی جګړې شروع کړې یو بل یې قتل کړو مو چې له دې سانحینه خبر شو نو ډېر زیات په هغې باندې غمجن شو خفه شو چې د یو کور هغه درې جنازې په یو کور باندې وځي کې په هغه کې دوه ورونه او یو په هغې کې تره دی او په څه معمولي خبره باندې چې په کار کې وران شوي دي د څوک څپېړې خبره وه او دوی دې حد ته رسوله چې چاړې راغوستې دي دا ولې یو وهلی دی نو کې هغه راغلی دی بیا کتلي دي د خپل ورور پام یې کاوه نو بل یې بس وهلی دی او بل رالګېدلی دی نو هغه ترې وله هم وهلی دی یعنې ټول د یو کور کسان دي او هغه یې شهیدان کړي دي نو که موږ او تاسو سوچ وکړو نو دغه سعودي عرب دا قانون دوی مات کړو دوی صرف د یو بل وینې تویې نه کړي بلکې د پښتنو او د پاکستان دوی یو نوم هم بدنام کو په بهر ملکونو کې اوس که څومره ویزې یا څه راځي نو په پښتنو باندې او خاص کر په پاکستانیانو باندې به په هغه کې ډېره زیاته سختي کېږي ولې چې دوی هلته قانون په لاس کې واخیستو د یو بل وینې هم تویې کړي خپل ځان یې هم برباد کړو هلته خو قانون دی که ته په ټیم په هم تښتې ته به ټکېری نه شې تا به هغه ګرفتارۍ تا به سزا درکوي داسې پاکستان خو نه دی او بیا د هغوی کور هم وران کړو دا پلار دی دا ټغه سوري وهي ځمکې او اسمان نه ځي ځکه ډېره ګرانه خبره ده چې په یو کور باندې درې جنازې ور ووځي او خامخا انسان په هغې باندې غمجن کېږي موږ په دې کې د دې پښتنو سره هغه غمجن یو دا د باډوړ ملاسر د هغه ځایګینې چې کومه کسانو په سعودي عرب کې او هلته یې مزدوري کوله خپلو بچوله نو په دغه کې دوی په خپلو کې سبکار کړی او بیا په هغې کې وران شو موبایل باندې لول خبرې ګرمې کړې وي چې کله موبایل باندې بیا خبرې اترې کړې وي بیا دوی ډیرې ته راغلي وو چې ډیرې ته راغلي نو په ډیره کې بیا دوی خبرې ګرمې کړې وي نو په دې کې یو بل کس و هغه بهر نه راغلی او چاړه راوړو یو کس یې پهوالی چې هغه تاڼې دغه ته وړو اسپتال ته نو هغه بل راغلی تیاره چاړه ورسره او نور دواړه مې والي درېیم یې پسې بیا والی دی نو کسان په هغه مړو شوو باندې دي او هغوی بیا تښتېدلي دي حالانکه شرطه خو دا ګرفتارۍ سعودي عرب قانون ډېر سخت قانون دی نو پښتنو ګوره خپل ملک پرېښودل دا ډېر ګران کار دی خپل ملک پرېښودل بیا خپل بچي پرېښودل او خپله ښځه او مور او پلار پرېښودل دا ډېره ګرانه خبره ده نو که سړی دومره مسافر وي په معمولي خبرو باندې لانجې مه کوئ جنګ جګړې مه کوئ دا د پښتنو د کم کار کې شروع کړی په هر ځای کې جګړه دا د سپو کار د دې پښتنو ځان په میراث کې اخیستی دی او یو بل په دې باندې قتلوي او بیا په ځان سره ګانه ولګوئ زما لویه ګناه دا ده که زه پښتون یم ستا ګناه بالکل دغه ده چې ته جنګ جګړې کې شر فساد خورې تا به څوک څه سپورټ کوي تا به څه هغه ملاتړ درکړي دا زموږ خپله غلطي ده پښتونولۍ غلطي ده نه ده بلکې زموږ د قمقلتوب غلطي ده نو یو بل ته د مینې او محبت لاس نه ورکوئ یو بل ته چې کومه دی هغه اوږه ښکته کوئ یو بل سره نرمي کوئ په معمولي خبرو باندې پردي کورونه مه ورانوئ خپل کورونه مه ورانوئ خپل ورورولي هغه مه ختموئ دا پیغام زما ټولو پښتنو ته ورسوئ یو جهان مننه والسلام